په پاکستان کې څه روان دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG+ چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG+ چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان پوځ ویلي په سیاچین کې د پاکستان پوځي هلیکوپټره غورځېدلې. دواړه پوځي پیلوټان پکې مړه شوي دي. د پوځ نن د دوشنبې په ورځ 6 ډسمبر ویلي په پیښه کې دواړه پوځي پیلوټان میجر عرفان برچه او میجر راجا زیشان جهانزی مړه شوي دي. ویل شوي د پوځ د لټون ژغورنې هلیکوپټرې د پیښې ځای ته رسېدلي دي. سیاچین د حملې په شمالي غریزه لړۍ کې د نړۍ دویم غټ ګلشیر د واورې ډک غر شمارېږي او دې ته د پاکستان او هند ترمنځ لانجمنه کشمیر په غریزه لړۍ کې تر ټولو لوړ پوځي محاذ ویل کېږي. د پاکستان ضیایي میډیا تر مخه د بلوچستان صوابۍ کې حکومت ویلي دغه پیښه د ګانچې په ځلا رامنځته شوې ده. تیر کال هم په ګلګت د بلوچستان کې یوه پوځي هلیکوپټره غورځېدلې وه. تیر کال د دسمبر په میاشت کې رامنځته شوې پیښې په اړه پوځي ویلي وو په دغه پیښه کې میجر محمد حسین او دویم پیلوټ میجر ایاز حسین په ګډون نایک انضمام عالم او د سپاهي محمود فاروق مړ شوی وو. په پاکستان کې وخت په وخت د هوایي ځواک تربیتي الوتکو غورځېدو او تباه کېدو پیښې هم رامنځته کېږي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.